الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، مستمعینو، مستمعات، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې د درس موضوع ده، عنوان دی د دعا آداب او فضائل او غوروالی. دا یو مسلم حقیقت دی چې ټول مخلوق، انس او جن، چې دا دواړه مکلف مخلوق دی، او دین علاوه ټول مخلوقات دا الله سبحانه وتعالی ته محتاج دی. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی: یا ایها الناس، ای خلکو، انتم الفقراء الى الله، تاسو الله سبحانه وتعالی ته محتاج یی، فقیران یی، حاجتمند یی. والله هو الغنی الحمید، او الله سبحانه وتعالی بے پروا ذات دی، غنی دی، مستغنی دی، او ستایل شوی ذات دی. د دې وجې نه مخلوق په هر حالت کې د الله سبحانه وتعالی محتاج وي. د دې وجې نه خاص کر چې څوک ځان ته مسلمان وایي، مؤمن وایي، او د الله سبحانه وتعالی بندگی کوي، په دې اعتراف کوي، نو هغه خپل حالات او خپل هغه کوم مصائب او کوم مرضونه او کوم انقلابات چې په ده باندې راځي، نو په دې محل الله سبحانه وتعالی ته رجوع کوي، هغه ته سوال کوي، زاری کوي. د دې وجې نه دا دعا دا یو مستقل عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. د دې وجې نه علماء کرام، محدثین د امت دا دعا او بلنه دوه قسمه تقسیم کړې ده، چې یو ته وایي دعا د عبادت، او دویم ته وایي دعا د مسئلې او د طلب. دعا د عبادت په طور د دعا چې کله سړی مثلا لمونځ دی،
روژه ده، زکات دی، حج دی، دا د عبادت په طور دعا ده په اصل کې. او بل هغه دعا هغه په طور دی دعا سره د مسئلې سره د طلب سره، لکه عام اوقاتو کې الله ته را مدد شویل، د هغه نه استعانت غوښتل، هغه ته خپل حاجتونه او خپل ضرورت پیش کول. نو دې وجې نه بیا په دې دعا کې دا یو عمل دی د اعمالو څخه. دې وجې نه علماء کرام هغوی وایي چې د عملونو په یو بل باندې غوروالی هم شته او تفاضل او تفاوت هم شته په خپلو کې. د مثال په طور لکه بعض علما وایي چې آیا د قرآن کریم تلاوت دا غوره دی او که ذکر او دعا دا غوره دی. نو د دې په باره کې علما کرام هغوی دا لیکلي دي چې د قرآن عظیم الشان تلاوت او لوستل دا په ټولو عملونو کې بهتر او غوره عمل دی. او بیا ورپسې ذکر او دغه شان بیا ورپسې دعا، لیکن کله د وختونو په تقاضا سره کله دعا غوره شي، کله تلاوت غوره شي، کله ذکر و اذکار غوره شي. د مثال په طور د عرفات په ورځ دعا کول دا غوره دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دعاء یوم عرفه قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بهترینه دعا هغه وایي چې ما ویلې د انبیاو هغه د عرفې په ورځ هغه دا دعا ده. دغه شانته د فرضي لمونځونو نه پس ذکر او اذکار د تلاوت نه بیا ډېر غوره او بهتر دی. نو دې وجې نه په دې مسله کې باید مؤمنان مسلمانان غفلت ونه کړي. نو ځکه د دعا دپاره خپل آداب دي، شرایط دي، مستحبات دي او ضوابط دي، د دې پابندي پکار ده. نو ځکه اسباب د اجابت د دعا دم علماء کرامو ذکر کړي چې په کوم اسبابو خپلولو سره ترسره کولو سره هغه دعا هغه الله ته قبلیږي او هغه دعا الله ته ډېره محبوبه وي. نو اسباب هغه دوه قسمه دي، یو اسباب ظاهري دي محسوسی او بل اسباب باطنی دي معنوي. اسباب ظاهري د دعا د قبلېدلو دپاره ګڼ شمیر دي چې یو د هغې ونه د نیکو اعمالو ترسره کول دي او په نیکو اعمالو سره دا اسباب حاصلیږي. د مثال په طور صدقه شوه، دغه شانته اودس، لمونځ، قبلې ته مخ کول او د لاسونو اوچتول او د الله سبحانه وتعالی حمد و ثنا او ستایش کول او د الله سبحانه وتعالی نومونه اسماء حسنا هغه ته پیش کول او دغه شانته د جنت د غوښتلو په وخت کې چې کله الله سبحانه وتعالی د جنت ذکر کوي نو د هغه جنت غوښتل، او کله چې د عذاب او د جهنم ذکر کوي د هغه نه پناهي غوښتل، دا ټول هغه د دعا د اجابت اسباب دي. همدارنګه دعا په اول منځ او آخر کې، په اول سر کې، په آخر سر کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل او په خپلو ګناهونو باندې اقرار کول او د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو او فرزوینو شکر ادا کول او په غوره وختونو کې الله ته لاس اوچتول او دعا کول،
دا فضیلت لري چې په بعضې اوقاتو کې دا د دعا د اجابت اسباب دي د قبلېدلو. د مثال په طور په ټوله شپه او ورځ کې یو سړی الله ته لاس اوچت کړي، د الله سبحانه وتعالی دروازه کولاوه ده د مخلوق دپاره، د مؤمن دپاره. شپه هم دروازه ټکولی شي، ورځ هم ټکولی شي، یوازې هم ټکولی شي، ملګري هم چې در سره یې ټکولی شي. الله سبحانه وتعالی په غوښتلو خوشحالیږي او په سؤال باندې خوشحالیږي. د مثال په طور په درېیمه حصه کې په شپه کې الله سبحانه وتعالی دعا قبلی. د سجدې په حالت کې الله سبحانه وتعالی دعا قبلی. د فرض لمانځه نه وروسته الله سبحانه وتعالی دعا قبلی. د قرآن کریم د اختتام او د پای ته رسولو په مهال باندې دعا قبلی. د اذان او بانګ نه وروسته دعا کول دا قبلیږي. د سفر په وخت کې دعا کول دا قبلیږي. د مظلوم مصیبت زده او د محتاج دعا دا قبلیږي. د پلار دعا خپلو بچو ته دا قبلیږي. دارنګه یو مسلمان د بل مسلمان په غیاب کې دعا قبلیږي. فی ظهر الغیب حدیث کې راځي دا الله ته قبلیږي. په تنګدستۍ کې او دارنګه د جهاد په محال د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې دعا غوښتل دا قبلیږي. دغه اسباب دي د دعا د اجابت چې احادیثو کې ذکر شوي دي. دغه شانته په هغه بهترینو اوقاتو کې دعا کول دام قبلیږي چې یو د هغې نه د روژه ماتې په ټیم او چې کله روژهدار روژه ماتوي په دې وخت کې دعا قبلیږي. د پشمني په وخت کې دعا قبلیږي. د شب قدر لیلة القدر په شپه کې عشر الاواخرو کې دعا قبلیږي. د عرفات په ورځ دعا قبلیږي. د جمعې په ورځ د مازدیګر نه وروسته په دغه مهال دعا قبلیږي. دارنګه په هغه بهترینو ځایونو او مقدسو اماکنو کې الله سبحانه وتعالی دعا قبلیږي. د مثال په طور لکه حاجي حج ته لاړ شي، معتمر عمرې ته لاړ شي، په بیت الله کې، په مسجد نبوي کې، په مسجد اقصا کې الله سبحانه وتعالی دعا قبلی. دغه شانته د کعبې شریفې د ملتزم چې دا بین الرکن بین الحجر الاسود او بین الباب دغه ځای کې چې نن سبا هلته شرطي پولیس ولاړ وي او دغه ځای کې ودرېږي دعا وکړي، الله سبحانه وتعالی دعا قبلی. په ځای د مقام ابراهیم چې 2 رکعته مونځ پس د طواف نه وکړي دغه وخت کې دعا په دې ځای کې وکړي قبلیږي. په صفا او مروه چې کله صفا ته لاړ شي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دا آیت اوایا او دعا وکا قبلی ته مخکا کعبې ته دعا قبلیږي. دارنګه په مروه باندې چې کله ودرېږي دعا قبلیږي. دغه شانته د حج په ورځو کې د عرفات په میدان دعا قبلیږي. د مزدلفې په شپه او سحر دعا قبلیږي. دارنګه د زمزم اوبو څښلو په دوران کې دعا قبلیږي. ځکه عبدالله ابن عمر به دعا کوله چې زمزم به یې څښله چې اللهم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. دا دعاګانې کړي دي سلف و صالحینو او په دغه ځایونو کې دعا قبلیږي. را به شو دویم سبب د دعا د اجابت دپاره چې مخکې ذکر شو اخو ظاهري و، اوس باطني اسباب دي. په دې سره عمل کول، دا تر سره کول، دا د دعاګانو د اجابت اسباب دي چې یو د هغې نه په صدق سره د توبې ویستلو سره
خپلو آغا صدقاتو انفاقو کولو په دوران الله سبحانه وتعالی دعا قبلی. خپلو خاوندانو ته حقونه ورکول، د خوراک او سکاک او لباس په پاک او حلال طریقې سره چې څوک په دغه مهال دعا وکړي چې خوراک هم پاک وي، حلال وي، سکاک هم پاک وي، حلال وي، کوم ځای کې چې دی ولاړ وي هغه ځای پاک وي، الله سبحانه وتعالی دعای قبلی. د نیکو عملونو په لرلو سره دعا قبلیږي. د حرام د ځان ساتلو په محال دعا قبلیږي. د خواهشاتو او مشتبه سیزونو نه ځان ساتل دعا قبلیږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الحلال بین وان الحرام بین وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال ښکاره دي، حرام ښکاره دي. په مابین د حلال او د حرام کې بعضې داسې څیزونه دي چې مشتبه دي چې آیا حلال دی که حرام، ځان وساتم که ونه ساتم. نو که یو سړی د مشتبه څیزونو نه ځان بچ کې وساتي نو د خپل دین بچ که، خپل عرض بچ که. دا هغه معنوي اسباب دي په دې باندې عمل کول. د زړه په توجه سره دعا غوښتل، دې محال باندې دعا هغه قبلیږي. په الله سبحانه وتعالی باندې باور او یقین اعتماد کول دا دعا قبلیږي. په امید سره دعا کول تمې سره قبلیږي. په عاجزۍ سره دعا کول دا قبلیږي. په دعا کې اصرار الحاح کول دا قبلیږي. الله ته خپل عملونه پیش کول دا قبلیږي. لکه حدیث الغار کې هغه واقعه په صحیح مسلم کې تفصیلا راغلی. او د مخلوق نه نظر قطع کول، یو رب ته توجه کول، په دې سره دعاګانې هغه قبلیږي. پاتې شو د دعا د اجابت د قبلېدلو موانع او رکاوټونه. د هغه نه باید سړی ځان وساتي چې هغه هم ډېر زیات دي. کله یو انسان هغه دعا کوي لیکن نه قبلیږي، او یا دا چې قبلیدونکی هغه په تشویش کې یا په تأخیر سره قبول شي، نو د هغې هم ډېر زیات اسباب دي. چې یو د هغې نه هغه دا چې د الله سره په رابللو کې په دې دوران شرک کول او بل مخلوق حصدار کول دا معنی د اجابت ګرځي. په دعا کې تجاوز کول، لکه یو سړی ووایي چې ربه زه د جهنم د ګرمۍ نه او د تنګوالي نه او د تورتمونو نه پناه غواړم، سره د دې چې دومره کافي و چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم. دا کافي دی د جهنم نه پناهي کې. دا اوس په جزئیاتو کې دا تجاوز دی. دارنګه خپل ځان یا یو مسلمان ته په ناحقه خیرې کول دا دعا نه قبلیږي. یا د ګناه د کولو لپاره دعا کول چې دې ته دعا بالاثم وایي، دا دعا نه قبلیږي. یا د صلې رحمۍ د قطع کولو په خاطر دعا کول دا نه قبلیږي. او دارنګه په تلوار سره دعا دا نه قبلیږي. یا د ستړي والي د وجې نه دعا غوښتل په دې وخت کې دا نه قبلیږي. یا په غافل زړه سره من قلب لاهن دا دعا نه قبلیږي. یا د دعا د آداب خلافو کې دا دعا نه قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو کس نه واورېده چې په لمانځه کې دعا کوله، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ونه ویلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د انسان عجله وکړه، تلوار یې وکړه، او بیا یې وفرمایل چې کله څوک دعا کوي د ورونو د دعا د آداب دي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلى احدکم فلیبدا بتحمید الله والثناء علیه
نو اول د حمد و ثنا ووایي په الله، ثم لیصلي علی النبي صلی الله علیه وسلم، بیا د درود شریف ووایي، ثم لیدعو بعد بما شاء، بیا د هغه دعاګانې وکړي چې د هغه خوښوي. نو امید دی چې الله سبحانه وتعالی دا دعاګانې قبولې کړي. نو ځکه د دعا غوښتونکي لپاره آداب ډېر ضروري دي. اول په اختصار سره حمد و ثنا ویل، او دویم په رسول الله باندې درود ویل، او دریم توبه او په خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا اقرار کول، څلورم د نعمتونو او فرضیونو شکر ادا کول، او پنځم د دعا په دعا باندې شروع کول هغه دعاګانې چې هغه جامع دعاګانې وي، منقولې مأثورې، او شپږم د دعا ختمول په درود شریف. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.